السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو نن ویډیو تر موبایل پرایویسی په اړه کې خېما تاسو کته شئ چې په خپل موبایل کې کم یو اپ کولاو نو پاغه باندې یو کوډ لګیدل وي زموږ یو کوډ غواړي تاسو کته شئ په فیسبوک باندې لګیدل ګیلری باندې هم لګیدل دي دا سه کته تاسو په نور مسنجر باندې ګورئ په هر یو اپ باندې دا تاسو لګولای شئ نو دا څنګه لګي ډېر سمپل اسانه طریقه ده ټول مخکې تاسو راشئ سیټینګ ته چرالای دا غنه پس بل دې کې لاندې لاړ شي دا سیټینګ زیاته موبایل کې وي او زیاته موبایل کې نه وي صحیح شو نو اسنه چې تاسو ویډیو ګورئ تاسو سره بیا نه وینئ تاسو بیا کمنټس کوئ چې زموږ پاګه کې نشته نو تاسو کته چې کلیک کړئ پرایویسی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې په دې مو کلیک ولته کې تاسو لیکلای دی لاول بل ته لاندې راشي شو پاسورډ دا آن کوي صحیح شو دا اپ دا تاسو داسې آن کوي دا غنه پس بل ته راشي اپ لاک صحیح شو دا اپ لاک باندې تاسو کلیک کړئ چې په دې باندې تاسو کلیک واخلئ دا غنه پس بدلته کې تاسو نه پاسورډ غواړئ پاسورډ به ولا کریټ کړئ انټر پاسورډ باندې تاسو کلیک کړئ او دیس کې تاسو خپل د خوښ شپږ انچ پاسورډ چې کوم دغه تاسو ورکړئ صحیح شو لکه څنګه چې ما ورکړی تاسو کته شي دا څه تاسو شپږ انچ پاسورډ ورکړئ صحیح شو چې کلم پاسورډ ورکو دا غنه پس به دا غون دا کوم دی نه د اپ صحیح شو داسې دا به تاسو کم اپ دا کوي لکه نو هغه تاسو داسې آن کوي صحیح شو تاسو کته شي داسې تاسو آن کوي لکه څنګه چې ما پکې دا آن کړی دي تاسو کته شي دا الایټ موشن د نومانه اپ کړی دی نو که په دې ځل کوم دا به آن کوم نو په دې به هم ما سره ولګي صحیح شو دا غنه پس کوم تاسو کوم اپ دا کو نو غونډ په لاندې لاړ شي هغه به دغه شي اپ کوي آن کوي صحیح شو داسې به دا ټیک مارک کوم دا به کلیک کوي دا شین شي صحیح شو دا تاسو کته شي خته راځي نو څومره چې تاسو لایک بندوي نو غزان سره بندول شي دا غنه پس ته بل خبره کوم کله چې تاسو نن وځي دیس کې د اپ لاک ته پلاول کی نو په دې کې تاسو دوه پاسورډ غواړي که تاسو په موبایل کې فینګر پرینټ وینو دلته تاسو فینګر پرینټ باندې تاسو خپل موبایل چې کوم دا کول شي تاسو کوته چې کې دی صحیح شو تاسو کوته شي نو یکدم با کولاو شي د کوته سره هم تاسو لاک کول شي او کنه تاسو چې پاسورډ ورکوي نو پاسورډ له هم ورکول شي صحیح شو دوه ور کول شي وځ دې نو تاسو بیا بک شي تاسو کله خپل دغه کولاوي اپ نو هغه تاسو چې کوم دی لاکی صحیح شو نو که تاسو بیا په کوته باندې کولاو فینګر پرینټ باندې او کنه پاسورډ چې کوم ورکړو هغه پاسورډ به تاسو بیا دا کوي صحیح شو لکه اوس مثال تور کې دلته کې ټیک ټاک ته زما دا چې کله زه اوپن کوم نو کدا ما سره فینګر پرینټ نو پرې باندې وزه کوته کېدم دا به آن شي کنه چې تاسو پاسورډ ورکوي دلته کې انټر پاسورډ باندې کلیک کړئ دا غنه پس تاسو کوم کوډ ورکړو یا کوډ به دې کې به وای یا شپږ انسي نو تاسو سره تاسو ټیک ټاک چې کوم دغه اوپن شي صحیح شو ملګرو نو دغه نه ویډیو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی کوي نو خوښ شنه ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي اوس مال راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته